اختر د عقیدې ټولنې او سخاوت جشن. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به وئ زموږ یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. اختر چې د عید الفطر یا د روژې ماتولو جشن په نوم هم یادیږي، یو له مهمو مذهبي رخصتیو څخه دی چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو لخوا لیدل کیږي. دلته د دې خوښۍ فرصت ته یوه کتنه ده. مطلب او اهمیت: اختر د روژې د میاشتې پای، د روژې لمانځه انعکاس او ټولنې د اسلامي سپېڅلې میاشت په نښه کوي. دا د روحاني تجدید، شکر او جشن وخت دی، ځکه چې مسلمانان د سهار څخه تر لمر لوېدو پورې د یوې میاشتې اوږدې مودې روژه نیسي. نیټه او مشاهده: دا کوچنی اختر وخت د اسلامي قمري تقویم لخوا ټاکل کیږي. د نوې سپوږمۍ د لیدو سره د رمضان وروسته میاشت د شوال پیل کیږي. د پایلې په توګه د اختر دقیقه نیټه ممکن د کال څخه تر کال او د یوې سیمې څخه بل ته توپیر ولري. فستیوال عموما 3 ورځې دوام کوي، که څه هم دقیقه موده ممکن د کلتوري دودونو او محلي دودونو بر اساس توپیر ولري. دودونه او رواجونه: اختر د مختلفو دودونو او رواجونو لخوا په نښه شوی چې په مختلفو اسلامي ټولنو کې توپیر لري. په عامو کړنو کې د اختر د لمانځه په نوم په ځانګړو لمانځونو کې ګډون کول، اړو کسانو ته صدقه ورکول د زکات الفطر په نوم پیژندل کیږي. د مبارکۍ او ډالۍ تبادله او د کورنۍ او ملګرو سره میلمنه شامل دي. ډیری مسلمانان هم نوې کالي اغوندي او خپل کورونه د دې مناسبت په نښه کوي. د اختر لمونځ: د اختر لمونځ د اختر لمانځلو یوه مهمه برخه ده. مسلمانان سهار وختي په جوماتونو یا د لمانځه په ټاکلو ځایونو کې راټولیږي ترڅو د اختر د لمانځه په نوم یادیږي. لمونځ عموما د یو امام لخوا رهبري کیږي او 2 واحدونه یعنې رکعتونه لري. وروسته خطبه چې د شکر، یووالي او رحم په موضوعاتو ټینګار کوي ویل کیږي. اختر او جشنونه: اختر د خوږو خوړو، پراخو میلو او د جشنونو د غونډو مترادف دی. کورنۍ د دودیزو خوړو، خوږو او خوندورانو شریکولو لپاره سره یوځای کیږي چې ډیری وختونه د نسلونو په اوږدو کې د ترکیبونو سره چمتو شوي. د اختر مشهور خوړه د سیمې له مخې توپیر لري، خو کیدای شي د یعنی خواږه لکه بلکوه او معمول په څیر خوړه شامل وي. کلتوري تنوع: په ټوله نړۍ کې اختر د ځانګړو دودونو او رواجونو سره لمانځل کیږي چې د مختلفو مسلمانانو ټولنو بډایه کلتوري میراث منعکس کوي. د قاهرې له ګڼو ګوڼې ډکو کوڅو څخه چیرې چې کورنۍ د رنګارنګ پریډونو او جشنونو غونډو لپاره راټولیږي. د اندونیزیا په ارامه کلیو کې چیرې چې ټولنې د دودیزو نڅاو او رسمونو ترسره کولو لپاره سره راټولیږي. اختر د مسلمانانو امت ټولنې تنوع او یووالی څرګندوي. ګرانو ملګرو، دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که چېرته په چینل کې نوی وئ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګ نشان باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو درمخه تر تاسو در ورسیږي. مننه د لیدو څخه مو. او رازونو شریکولو لپاره د حکومت ښوونه کوي. دا کورنۍ مینې تود د هر اختر لمانځي، د یووالي احساس ته وده ورکوي. ګرانو ملګرو، دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او که چېرته په چینل کې نوی وئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د زنګ نشان باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. مننه د لیدو څخه.